د پوهنتون مینه لنډې کیسې قدرمنو اورېدونکو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته یوه بله په زړه پورې او له خونده ډکه کیسه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره مل پاته سي او د خوښۍ وړ مو وګرځي. حمید چې د پوهنتون د دورې ټولګیوال مې و، ډېر چالاکه، ښکلې او جذابه نوراني څېره یې درلوده. د تورو اوږدو ویښتو خاوند و چې په پوهنتون کې یې ساری نه درلودې. په ملګرتیا کې ان له خپله سره هم تیر و. د وخت په تېرېدو سره مې اشنایي، رفاقت او ملګرتیا ان تر دې زیاته سوه چې د خولې مړۍ مو سره شریکه سوه. زموږ د دواړو د زړونو راز او نیاز به سره شریک و. په ټولګي کې تقریبا 50 زده کوونکي وو، لاسي هلکان او باقي پاتې ټولې نجونې وې. په ټول پوهنتون کې دا یوازینی پوهنځی و چې په دومره زیاته پیمانه یې نجونې درلودې. په ټولګي کې مو هر رقم نجونې موجودې وې، څه له ولایاتو راغلي وې او څه هم د مرکز وې، څه یې ارام طبیعته وې او څه یې بیا شوخي وې چې د ټولګي ښکلا یې لا څو چنده کړې وه. د نجونو له ډلې یې وایه ډېره شوخه ټوکي، جګه او د دنګې ونې څښتنه وه. شنې غټې سترګې، ګلابي شونډې، دنګه پوزه، د طلایي اوږدو نرمو ویښتانو خاونده وه. نوم یې هم لکه د دې د شوخۍ او ښکلاګانو په څیر و، هوسۍ نومېده. نور چې څومره تعریف او ستاینه یې وسي بیا به هم کمه وي. په لنډ ډول که به وایم او له مبالغې پرته خاص لکه شاپیرۍ داسې وه چې زما په شمول د ټولو ټولګیوالو زړونه یې وړي او خوبونه یې تښتولي وو. هغه یو څه مغروره وه، له خپلو ټولګیوالو پرته یې ان په چا سلام هم نه اچاوه. یو څه وخت وروسته د 2 ورځو لپاره ټولګي ته حاضره نه سوه. 2 ورځې داسې تېرې سوې لکه په یو ځای کې چې ماتم وي. هر لور ته خاموشي خپره وه، د درسونو هم هېڅ کومه مزه نه وه. ټول ټولګیوال پریشانه وو. سوریا چې د هوسۍ سره به تل یو ځای ګرځېدله او دواړو یو له بله سره دومره مینه لرله لکه زما او د حمید ترمنځ چې بې کچې مینه وه. زه هم د ټولګي نماینده وم. په اوله ورځ مې ورته د حاضرۍ خانې سپینې پرېښودې. دوهمه ورځ بیا سهار لږ څه وختي مهال ټولګي ته راغلم چې وګورم هوسۍ نن راغلې ده که نه ده، تر څو ترې وپوښتم چې ولې غیر حاضره وې. خو بیا هم د پرون په څېر ناهیلی سوم. د سوریا څنګ ته ولاړم، له هغې مې د هوسۍ په اړه وپوښتل، ولې هغه هم زما په شان ناخبره وه. پرته له اندېښنې ورته نور څه نه و پاتې. له سوریا څخه مې د هوسۍ د ټلیفون شماره واخیسته، د هر ځل اړیکې نیولو سره پرته له دې چې کومه شمېره چې تاسو غواړئ ورسره اړیکه ټینګه کړئ د اوس مهال لپاره ګول او یا هم له ساحې څخه وتلې ده. مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګه کړئ. نور هیڅ هم په لاس نه راتله. نن ورځ بیا لکه د پرون په څېر له غمونو او اندېښنو ډکه تېره سوه. پوهنتون رخصت سو او موږ هم د لیلیې په لور ولاړو. د خپل ملګري حمید رنګ ته چې مې وکتل، د هغه په څېره کې هم خفګان او اندېښنه له ورایه ښکارېدله. غوښتل مې چې د هوسۍ په اړه ترې وپوښتم، خو هغه وړاندې تر ما له ما څخه وپوښتل. ما هم د خپلې بې وسۍ ځواب ورکړ. هره شېبه مې د هوسۍ په موبایل هڅه کوله، خو پرله پسې به ونه توانېدم چې اړیکه ټینګه سي. لږه شېبه وروسته د حمید وضعیت ګورم په خرابېدو سو. د علت پوښتنه مې ځینې وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. زه نه وم خبر چې حمید هم له ما سره سخت په هوسۍ باندې مین دی. د حمید وضعیت بیخي خراب سو. په بیړه مې روغتون ته ورساوه. د ډاکټرانو د معاینه کولو وروسته معلومه سوه چې ډېره اندېښنه کوي. په دې خاطر یې وضعیت تر دې ځایه رسېدلی دی. ډاکټرانو د 15 ساعته آرام درمل ورکړل، خو له بیدارېدو سره سم له ورایه د هوسۍ اوازونه له خولې ووتل. هغه وخت پوه سوم چې حمید هم په هوسۍ مین سوی دی. ما هم له مجبورۍ اوښکې تویې کړې. همدغه شېبه مې موبایل په ګړنګېدو سو. پرته له ځنډه مې د اوکې تڼۍ کښېکاږله. د سلام په اورېدلو سره سم له ورایه پوه سوم چې سوریا ده. روغبړ مو سره وکړ او د هوسۍ په اړه یې ډاډ راکړ چې هغه بیخي ښه ده. سم له وارې مې ګران ملګري حمید ته وویل چې هوسۍ بیخي ښه ده، سبا ته به له خیره پوهنتون ته راسي. د دې خبرې په اورېدو حمید ژر راولاړ سو او په تندي یې ښکل کړم او ویې ویل، رښتیا وایې؟ ما هم د سر په خوځولو د هو جواب ورکړ. ژر یې خدای ته د شکر سجده وویسته
او له ما یې هم ځانګړې مننه وکړه. شپه ناوخته وه. دواړه خپلو څملاستو ځایونو ته ولاړو. ټوله شپه مې په سوچو کې په ویښه تېره کړه. هېڅ خوب راته رانغلی. په همدې فکرونو کې سوم چې څه باید وکړم. دلته ډېر سخت امتحان کې پرېوتم چې مینه انتخاب کړم یا که د حمید ملګرتیا. خو له ډېرو سوچونو وروسته مې دا پرېکړه وکړه چې زه باید خپله مینه د حمید په دوستي قربان کړم او نور د هوسۍ د هېرولو هڅه وکړم. هو دا کار دومره آسان هم نه و. بالاخره سهار سو. حمید چې نن ورځ یې د نورو ورځو په پرتله جلا وه، چې له سخت انتظار وروسته نن د هوسۍ سره ګوري. پوهنتون د تګ لپاره یې د ځان په تیارولو شروع وکړه. خو زه بیا د نورو ورځو په پرتله نن مې په ځان هیڅ مصرف ونه کړ. په ساده لباس او په ساده سټایل ګډوډ ویښتو کې د حمید سره یو ځای د پوهنتون په لور روان سوم. قسمت ته ګوره چې اوس هم د پوهنتون د دروازې په خوله کې له موږ سره یو ځای سوه. روغبړ مو سره وکړ او د دروازې دننه سولو. هوسۍ زما په لورې وکتل او مسکۍ سوه. د ودرېدو غوښتنه یې وکړه. ما هم خپل قدمونه ودرول او د کانټین مخې ته سره ودرېدو. سم له وارې یې وپوښتل نن ورځ ولې داسې عجب غریب سټایل کې پوهنتون ته راغلی یې؟ درېشي دې ولې خیره نه ده؟ نو ما ته به دې ویلي وی چې ما در وینځلي وی. ما ورته وویل نه داسې کومه خبره نسته. غوښتل مې چې خبرې زر زر خلاصې کړم چې حمید نږدې ولاړ و. هسې نه زړه کې یې کومه خبره رانیسي. خو هوسۍ د پوښتنې په ځواب کې پوښتنه لټوله او لا یې پوښتنې جاري ولې چې زموږ د خبرو په منځ کې سوریا هم راغله. روغبړ مو سره وکړ، خبرې مو سره کته کړې او د ټولګي په لور مو حرکت وکړ. کله چې ټولګي ته دننه سو ګورم چې ټول ټولګیوال مو د هوسۍ د احترام لپاره له خپلو ځایونو جګ سول او په ټولګي کې هغه د 2 ورځو خاموشي یو ځل بیا په خوښیو او خنداګانو بدله سوه. نور نو ما هم طاقت نسو کولی. سترګې مې له اوښکو ډکې سوې. ژر مې ځان د لاس او مخ مینځلو ځای ته ورساوه. اوښکې مې پاکې کړې او څو لپې اوبه مې مخ ته وشیندلې. ژوره ساه مې واخیستله او دوباره ټولګي ته داخل سوم. ګورم چې استاد هم راغلی دی. اجازه مې ترې واخیسته او په خپله څوکۍ کېناستم. استاد درس ختم کړ. زما په لور یې وکتل. ویل یې نماینده حاضري واخله. ما هم په نومونو پیل وکړ. څو نومونه مې واخیستل. څومره چې به هم د هوسۍ نامه ته نږدې کېدم په سترګو کې مې توروالی راتلی. ژر مې له حمید څخه غوښتنه وکړه چې پاتې نومونه نور ته واخله. هغه هم په جګ اواز د نومونو په اخیستلو پیل وکړ. د هوسۍ د نامه په اخیستلو سره لږ مسکی غوندې سو او ډېر په مینه یې د هوسۍ نوم واخیستی. کله چې حاضري ختمه سوه نو حمید زما په لور مخ راواړوه. د هوسۍ د 2 ورځو د حاضرۍ ځای مې تش پرې ایښی و. د هغې په اړه یې راڅخه وپوښتل. ما هم ورته د حاضرۍ نیولو لپاره د سر په خوځولو هو وویل. هوسۍ مې څنګ ته راغله او د حاضرۍ د لیدلو پوښتنه یې راڅخه وکړه. ما هم حاضري ور وړاندې کړه. ګوري چې هغه حاضره ده. د مننې کلمې یې له خولې ووتې. ما هم د سر په خوځولو ځواب ورکړ. بالاخره د رخصتېدو وخت نږدې سو. خدای پاماني مو سره وکړه او سره جلا سو. سوریا ورته د تیرو 2 ورځو د جریان پوره کیسه کړې وه چې نماینده درته ډېر اندېښمن و. شمېرې دې هم کار نه کاوه. وخت د مازدیګر اخرنۍ شېبې وې. لمر هم د غرو له سرونو په ډوبېدو و او د هوسۍ یادونه مې لکه چړې په زړه راښخې سوې. حمید چې ډېر هوښیار او بانزاکته انسان و. د سوریا له خولې زما خبرې اخیستې وې. د شپې مهال مې څنګ ته راغلی. راڅخه یې د هوسۍ په اړه ټوکې ټکالې شروع کړې. زما د خوشحالولو لپاره یې کوښښ کاوه چې هر رنګه هڅه وکړي. خو ما به زر خبره بدله کړه. هغه چې هوښیاري یې له ما څو چنده زیاته وه. ځان یې کم نه راوسته او خپله مینه یې زما د دوستۍ لپاره قربان کړه او ما ته یې د هوسۍ د مینې مبارکي راکړه. ویلې مبارک دې سه، هوسۍ نوره ستا ده. سهار سو ټولګي ته ولاړو. نن ورځ ډېر خوشحاله وم. زما لپاره ډېره ځانګړې ورځ وه. حمید هماغه ګوتمه چې د هوسۍ لپاره یې له ځانه سره ساتلې وه هغه یې ما ته راکړه. ټولګي ته دننه سوم. ګورم چې په میز یو غټ کیک په ګلانو پوښلی پروت دی. ډېر متعجب سوم. لومړی ساعت تیر سو. 2 ساعت د عملي کار و. نو ټولګیوال مو د عملي کار لپاره له ټولګي څخه ووتل. هوسۍ زما په لورې د سترګو اشاره وکړه.
په اشاره کې پوه سوم چې هوسۍ وویل ته د باندې مزه. ټولګیوال مې ټول د باندې ولاړل. هوسۍ هم ژر راپاڅېده او دروازه یې قلف کړه. په اطاق کې پرته له ما او هوسۍ نور څوک نه و پاتې. زه ډېر وارخطا سوم. بدن مې په لړزېدو سو او خوله راباندې راغله لکه د یو معصومې مرغۍ په څېر، لکه د ښکاري په دام کې چې راګیره سوې وي او ځان یې په وزرونو کې پټ کړی وي. هوسۍ هم زما په لور قدمونه اخیستل پیل کړل او په څنګ کې څوکۍ کې مې کښېنستله. په خبرو یې پیل وکړ. دا زری په اړه یې بیا مننه وکړه او بیا یې وویل 2 ورځې چې نه وم راغلی پلار مې کوزده زما د کاکا د زوی سره وکړه. له خبرو یې داسې معلومېده چې کوزدې ته راضي نه وه. زما رنګ هم تک شېړ واوښتي، سر را باندې وګرځېدی او په سترګو مې توره تیاره سوه. د زړه درزا مې ډېره سوه. خو دومره پوه سوم چې ویل یې دا په میز چې کوم کیک په ګلانو پوښلی دی دا مې د ټولګیوالو لپاره په شیریني کې راوړی دی. ما دا جرأت نو څه کولی چې ټولګیوالو ته ووایم. ته دا په ټولګیوالو تقسیم کړه. له سترګو مې اوښکې پاکې کړې او د سر په خوځولو مې هو وکړه. نور ټولګیوال مې هم راغله. زه په بیړه له ټولګي را بهر سوم او د لیلیې په لور په تلوارۍ سره مې قدمونه واخیستل. په ډېره سختي مې اطاق ته ځان ورساوه. قلم او ورقه مې راواخیسته او د هوسۍ په عنوان مې لیک ولیکه. ګرانې هوسۍ، زه او زما نږدې ملګري هم مې دواړه په تا مین یو. ما خپله مینه یعنې ته له ملګرتیا قربان کړې. ته مې حمید ته ډالۍ کړې. ولې کله چې حمید زما له مینې خبر سو چې له تا سره هم زه مینه لرم، حمید هم ملګرتیا بهتره وګڼله او ته یې زما په نامه کړې. حمید ډېر یو شریف انسان دی. تر ټولو زیاته قرباني حمید ورکړه. زه هم په دې ښه پوهېږم چې ته د کاکا د زوی سره په کوزده خوشحاله نه یې. که امکان لري کوژده دې ماته کړه او د حمید سره واده وکړه. زما او ستا نن اخري دیدن و. زه نور د تل لپاره له تا سره خدای پاماني کوم. د خدای پامان. لیک مې د حمید په میز کېښودی. تر څو چې حمید راتلی زه له اطاقه بهر سوی وم. د عمومي سړک مسیر مې ونیوی. څو قدمه لا نه وم تللی چې حمید هم زما په لور په منډه منډه خپل قدمونه اوچتوي. زه هم لکه د لیوني په څېر په عمومي سړک ورسم سوم. هېڅ په ځان نه پوهېدم. حمید هم د عمومي سړک تر غاړې ځان راورساوه. ګوري چې یو تیز رفتاره موټر زما تر څنګ په رسېدو دی، خو زما په سترګو کې تپه تیاره سوه او د سړک په منځ کې لکه د یو تش کالپوت په څېر ودرېدم. حمید هم زما د ژغورلو لپاره د سړک د غاړې راټوپ کړه. یو ناڅاپه 10 متره غوږونو سو او د 20 مترو په اندازه د سړک د غاړې په کندل سوې ویالې کې پرېوتو. نور په ځان هیڅ نه سوم پوه. څو شېبې وروسته مې سترګې خلاصې سوې او د روغتون د بیړنۍ خونې په لیک داړه ولګېدې. خو پرته د لیدلو د حیث څخه نور کوم هیڅ راپاتې نه و. تر څنګ مې ګورم چې یو جسد پروت دی او ځینې یې په ململي بنداز تړلي دي. ښه ور متوجه سوم، ګورم چې د حمید جسد پروت دی او ترمنځ مې هوسۍ زما د لاس لیکلي لیک ته په سلګو سلګو ژاړي. یو لاس یې د حمید په لاس کې ایښی او بل لاس یې زما په سرو وینو لړلي لاس کې ایښی دی او په بې اثرې چغو چغو سره سر ده. له معایناتو جغوته سوې وه چې زما د سر او زړه رګونه شلېدلي دي او داخلي خونریزي مې ودرېدلې ده چې په عملیات کولو سره زما د ژوندي پاتې کېدو چانس یوازې 15% و. ډاکټرانو په بیړه عملیات خونه د عملیاتو لپاره چمتو کړه او زه یې د عملیات خونې په لور روان کړم. نور نو د هوسۍ لپاره د داخلېدو اجازه نه وه. د دروازې تر شا ناهیلې پاته سوه او د سترګو په اشاره مې ورسره خدای پاماني وکړه او زه یې عملیات خانې ته دننه کړم. لا یې د عملیات میز ته نه وم خېژولی چې سترګې مې د تل او تل لپاره پټې سوې او د دروازې تر شا زما او د هوسۍ اخرنی دیدن او خدای پاماني هماغه سوه او د تل او تل لپاره سره جلا سو. درنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا د الله په امان.